ګیلاس یو باغ ته راغلو. مرغۍ خوري؟ مرغۍ خوري نو چې دغسې نه کېږي چې ساتنه یې ډېره مشکله ده، که خرابی لري. نو تاسو خو ټوله ورځ غولکې پسې اخیستي نو که نه تقریبا حیرانه غولک خو نه کېږي او بې شرمه دي د افغانستان مرغۍ دي کړه. او ګوتې هم پرې ډېرې پرې ونه وایي دلته لاندې چې موش نه سي. موږ په موټو باندې راشکو. په موټو خو خرابی کې هغه موټو باندې اغلی شي. داسې خفه نه شئ. د ګیلاسو یو باغ ته راغلو. صاحبدرګرده له یوې خوا ګیلاس کېږي او له بلې خوا هلته بیا ډکېږي. راځئ لومړی به هلته لاړ شو، یو څو ځوانان چنګاو دي درګرده ګیلاس کوي، دوی ته به ورس خبرې به ورسره وکړو، بیا به لاندې کښته کېږو. راځه. یو کاکا دلته ولاړ دی. کاکا ستړی نه شي؟ ستړی نه شي. ساده ښه ده، فراري ده، په خیر خیرات ته دې خوشحاله اوسېږي. خپل کار دی کوه، خبرې به هم کوو. ښه خبره خیر است انشاءالله. شکر تاسې ښه یې. نوم دې راته واخله. نوم د ما میرزمان نوم ده. میرزمان. دغه باغ زه باغوان یم. باغوان؟ او کارګر. خپل باغ دې نه ده؟ خپل باغ مې نه ده. ښه. د بل کس باغ ده، موږ دغه شکولو باندې اخته یو او دغه ګیلاس ډېر په احتیاط شکېږي. ښه. او دا جلګۍ ولې ته وکړي؟ دا خو دا مرغۍ خوري. مرغۍ خوري؟ مرغۍ خوري نو چې دغسې نه کېږي چې ساتنه یې ډېره مشکله ده، که خرابی لري. نو تاسو خو ټوله ورځ غولکې پسې اخیستي نو که نه تقریبا حیرانه غولک خو نه کېږي او بې شرمه دي د افغانستان مرغۍ دي کړه. بې شرمه دي نه ځي. او دوهم کې دا خلک خو لا نه خوري، خو دا مرغۍ ډېرې خوري. د هغه په خاطر که اګر که ونه ډېره خرابوي د خپله جلۍ وینې داسې ټوله کار میوه یې همغومره صفتي بیا نه وي. ولا څومره غټ غټ ګیلاس دي. دوی تاسو په دغه کې ګورئ، وګوره دا ګیلاس زه یې وشکو نو دا خبره لږ شاته کړه، دا ورته ور وښیم. دا وګوره دومره غټ غټ ګیلاس دي. د صدمردي خلکو اوس د مڼو په ځای باندې ګیلاس ته شروع کړي. تاسې د ونې تصویر نه وګورئ، په دې ونه کې تاسې ګورئ چې ګیلاس داسې راځوړند دي چې په شاخ باندې ځای نه کېږي. ښه کاکا دا راته ووایه چې د ګیلاسو شکول د مڼو سره فرق لري؟ اوس نوش جان که و ډېر فرق لري. مڼه خو داسې چار جای نه راونیسي، مقصد هغه هم لږ هغه کوي چې هغه دغه بیخي نه ده دغه دا باید لرې نه سي له دې ځایه، دا باید ورسته له دې ځایه داسې راوشکوي. ګیلاس دلته ماته وشکوه چې زه یې هغه دا ګیلاس باید دلته هغه نه سي، باید له دې پونډک سره داسې راوشکوي او ګوتې هم پرې ډېرې پرې ونه وایي دلته لاندې چې موش نه سي. موږ په موټو باندې راشکوو. په موټو خو خرابی کې هغه موټو باندې اغلی شکوي. داسې خفه نه شئ. په موټو خو اغلی ورخطا هغه درته شکوي. دا خو موږ په چال نه یو بلد. او چې په چال یې بلد هغه بیا داسې کوي دغه دې ته بند یې وایي لکۍ وایي، دا باید دا وکړی. فایده یې چیرې دي؟ د دې بیا زر خرابېږي نه، اوبه نه کوي نه، او چې دا خو هغه کې لکۍ ترې وځي بیا دا ډېر زر اوبه کوي او خورینې کې خرابی په دغه حساب باندې دا ډېر احتیاط غواړي. پکه یو دوه ونې م لاندې ولیدلې ګیلاس شکولي بیا هم جلګان دي تاوې نه به وي کوي پرې تاوې نه پوهېږم یا کومه برخه به یې پاتې وه. کومه برخه به کې پاتې ده چې کم اندازه به کې پاتې سوي دغه په خاطر به کې پاتې وي. و چې ونه هغسې جوالۍ ترې ټولوو بیا میوه یې وشکوو بیا نو څومره درکوي په دخانۍ په څو نیولې دا ګیلاس؟ موږ داسې په مزدورۍ باندې د مزدوري راکوي. موږ د ورځې 350 روپۍ راکوي. بیا دغونه ګټه ورته کوي؟ یاره ډېره خاصه ګټه هم نه لري چې اوس خو هغه ده چې دا میوه ارزانه ده، چېرته نه ځي که نه. دا پخوا مخکې ښه و کارتن 2-2.5 روپۍ به کېدله، اوس دا 40 یا 140 یا 160 تر 100 تر 80 پورې خرڅېږي. یعنې مصرف یې ډېر دی او کارتن په 100 روپۍ اخلي. پورګار یې مثال مصرف یې ډېر دی. ډېر راځي. کاکا داسې چې شکیې نو د بازار لخوا د خوړلو اجازه هم لري؟ دا میوه خو دا خلک داسې وایي چې میوه اجازه لري، خو بیا هم اجازه ښایي، خو بیا هم سړي طاقت نه کېږي. خو چې راسي ورته وایو چې مقصد خوړلي دي، خو داسې هم خوراک ښه نه وي لکه وینې اوس دونه ناولي دي که نه. دا باید چې موږ پرېمینځو بیا پس لکه وخورو. خو موږ هغونه د هغه خبره یا کوم یو چې خوښ سي وایي دا یا وخورو دا به نو چی سي خدای بیا وخورو. ځان سره کله کله یو زمزمه هم کیس راشکوي
یاره داسې زمزمه خو په یاد نه لرو نن دې ترانې چې نه وایي. کړي ترانې بلا کوټه ویلي سرګرداني ډېره یې ښه نو ډېره زیاته ونه کړه خیر خوشحاله اوسېږي اوسئ. سلامت زه دې کامیابه اوسئ. تاسې سره خدای موفق لره چې موږ ته راغلی او موږ ته سره د هغه شریک کړو خدای دې ډېره ښه خوشحاله درسره اوسئ. موږ سره مننه. دوستانو لاندې ځو په کارتنو کې هلته درګرد ډکېږي ګیلاس د ګیلاسو ډکېدل نسبت مڼو ته چې په پلاستیکو کې ګډې وډې سره چې دغسې نه ده د ګیلاس یو خاص نظم ده په خاص نظم باندې ږدي یو چینی پکې ځو ورځو هغوی سره خبرې کوو قصه ورسره کوو زموږ سره اوسئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست لاندې راکښته شو دلته درګرده ګیلاس ډکوي په کارتنو کې اچي یو بابا دی خو درغی بابا سړی بس په خیر خوشحاله اوسئ. نوم دې راته واخله بابا. اختر محمد. اختر محمد دا باغ د تا ده دا باغ د هدایت ده. د هدایت دا 50 کاله قریب ما دلته خدمت کې کړی. د دې باغ دهقاني دهقاني هغه زمن دي ښه پاسې کې هغه د زمن دي. او تاسو په خاطر د یو موسم کې نو کار لري که نه بیا تر کاله دې وخته پورې دغه پیسې چې درکوي بس کېږي نه بس کېږي خو نه خو بیا هم یو ګزاره پې کېږي. کنې هغه میوه خو یې خورئ. او میوه خو څونه چې وي تر څو چې وي خورئ. ښه ولې د خلکو د مڼو په ځای باندې اوس درګرده دغه ګیلاس ته مخه کړه ټول څه مردم په ګیلاسو بدلېدونکې ده. ګیلاس خو ښه میوه ده او ښه نرخ لري. زردالو خو دغسې لکه ساکال یو هم هغه ده نه ګیلاس هر کال کېږي ګیلاس هر کال خدمت بیا غواړي. او خدمت خو غواړي څو وارې دوا ویل کېږي څو وارې سره ورکول کېږي. دا مېلمانه که دلته راځي مثلا یا ځینې خلک له نورو منطقو راځي لږ ور ګیلاس ورکوئ ورته که نه ورکوئ. و دا خو یې چښتنه مې باید هغه کړی ده اجازه چې خوشې څوک نشي لاړ نه شي یا لږ یا ډېر خو مقصد خوشې لاړ نه شي. بابا دا راته ووایه چې صدمردي یو پخوانۍ قصه راته وکړه صدمرده چې یو وخت کې دا ونې دي چې ونې وې چې هغه وخت دلته ژوند کوه ته دغه ونې ټولې ما ایښي دي نورې ونې نه وې دا به ټول غنم کېده یا به شوتلې وې یا به رشکې وې یا به کچالو. او دا د هغه وخت په دې باندې به یاره وتلي 10 کاله خو به وتلي لا ډېر به وتلي. څه وخت دا د ګیلاس چا راوړه چې یو دم پرمختګ وکړي؟ دا ګیلاس خو وزیر صاحب راوړه. دا زردالو د زراعتي ټول همغه راوړه. وزیر صاحب ډېره مننه که کومه غوښتنه لري مهرباني خیر اوسې. امارت نه څه غوښتنه لري؟ نه د ما دغه غوښتنه ده چې ډېر ترې خوشحاله وي ډېر شکر دی دغه اوس ډېر ښه قرار دولت ده ډېر ښه. او مخکې د یوه قصه وکړله چې دا د ملایانو حکومت راغی زه په پښو راودرېدلم خو هغسې حال و نو خو نم شپه له پښو لوېدلی وي ورځ له پښو ټول خلک لوېدلي وو لکه یو سم و. اوس خو ډېر ښه وخت دی ډېر فضل د رب دی دا خو کور ودان بابا خوشحاله اوسئ. سلامت یې خیر سلامت. دوستانو ځو وړاندې هم راځو دلته درګرده ګیلاس ډکېږي کارتنونه کې دي دوی سره به هم خبرې کوو او ته ډېر به په دې باندې تمرکز کړي د ګیلاس سره ټول ستړي مه شئ لاس مې ټول ته نه دررسېږي خامخا به ټول مصروفه یې سره ستړی مه شئ خیر انشاءالله جوړ په خیرات څنګه دي ساته د ګیلاسو حاصلات څنګه دي؟ یاره انشاءالله سا کال بیخي ښه دي نظر نورو کلو نه سا کال له ګلۍ نه له بارانونو له دې نه هم بچ شوي دي حاصلات خو ښه دي خو مګر قیمتونه یې ډېر ارزانه دي او کومې خواته نه ځي تر اوسه پورې بس مونږ دغه مشکلات لرو چې د سړک جوړ نه لرو سړک هم ډېر خرابه ده دا چې سړک هم پوخ وای دلته به اوس یخچالي موټر به ولاړ و او هرې خواته به وتل مشکلات هم دغه دي مګر هم ارزانه دي دغه دي مونږ یو کارتن چې د کارتن کې 2 کیلو ګیلاس دي دا 100 روپۍ 80 روپۍ له دغه قیمتونه پورته نه ځي مګر موږ ته هیڅ نه جوړوي یا د موږ خپله مزدوري هم نه باسي. څه غواړې؟ غواړو خو دغه موږ ته چې باید سړک جوړي سړک باید پوخ وي چې هرې خواته باید موږ
مالونه حاصلات زر وځي ورسیږي او زر ورسیږي خبر سر کله رسیږي د ټلیفون هغه باید موږ ته اماده یې پایه باید ولاړه وي چې د درګر د کار پې روان چې درګار د کار پې روان ده موږ په دغه باندې دغه مشکلات لرو نو ډېر ښه استاد محترمه دا د هغه د مڼو خره ډېره غټ وي مګر د خره بیا ډېره وړه وي مګر برکت یې فکر کوم زیات کارتنونه خو ډکېږي ویښودل کېږي دا خو د مڼو خره په دې خاطر باندې ډېره وي چې هغه موږ نه ډېر وزن لري دا چې دي موږ نه کم وزن یعنې کارتن کې 2 کیلو یا 1 کیلو دي خو موږ نه بیا یې قیمت لري چې ښه بازار ولري په دغه باندې او بهترین او ښه میوه هم ده د ګیلاسو ډکول بیا لکه سره فرق لري په کارتن کې په د مڼو سره زردلو سره د مڼو سره خو ډېر فرق لري ځکه د دې کارتن چې ده ډېر په زحمت او په دقت باندې ډکېږي ځکه دا په ډېر د دې دانه چې ده کله چې بند وخیږي هغه اوبه کوي او هغه تر جای پورې نه رسېږي نو دا په ډېر سختۍ سره په مشکلاتو سره له ونې راکښته کېږي او دلته هماغه چې په زحمت سره په کارتن کې نو یو وارې به کارګر ته د کار ور زده کوي دا چې اصلي پورګر نه وي دا هر څوک هم نشي کولی تاسو چېرته زده کوئ مونږ هم همدغسې له بل پورګر نه زده کړي دي هغوی راسره زحمت ایستلی ده او کوشش یې راسره کړی دی اوس مونږ خپل همدغه نورو ته همداسې ورښیي چې هغوی هم همداسې زده کړي او په راتلونکي کې پورګر کړي ډېر زیاته مننه خوشحاله په قلیاکا کې وو او په قلیاکا کې مو د ګیلاسو په اړه باندې خبرې واورېدې باران شروع سه باران وریږي او موږ به هم کرا له تاسو سره خدای پاماني اخلو